خوا خلق وو د خپلو قومونو د نصیحت په وخت کې چې هغوی ته نصیحت کوو خپل قوم ته به هر یو پیغمبر نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب او نور پیغمبران موسی او عیسی علیهم السلام دې ټولو خپلو قومونو ته د دې خبرې تذکیر کړی دی، دا ورته اورولې ده. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. ای زما قومه د الله جل جلاله پرستش او بندگی کوئ، الله په حقیقت باندې او په توحید باندې وپیژنئ. د الله نه ما سوا بل څوک حقدار د عبادت نشته، په ځان کې تقوا پیدا کړئ. دې وجې نه چې تقوا مهمه ده، الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سید المرسلین او امام المتقین دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته الله جل په دې باندې امر کړی دی، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین. ای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله متقی بنده جوړ شه، پرهیزګار بنده جوړ شه. د مشرکانو او د کافرانو خبره مه منه. د دې وجې نه چې کله تقوا ډیره زیاته مهم ده، د دې اهمیت احساس یو انسان، د دې اهمیت درک یو انسان کله کولی شي چې کله یو انسان دې ته وګوري چې په تقوا باندې چا امر کړی دی. الله رب العالمین چې هغه خالق د دې کون دی، خالق د دې ټولو موجوداتو دی، الله رب العالمین په تقوا باندې امر کړی دی موږ او تاسو ته. په قرآن کې د تقوا کلمه چې په هغې کې امر وي په تقوا باندې د اتیاو آیاتونو یا د اتیاو ځایونو نه زیاتو ځایونو کې تکرار شوې ده. اما هغه آیاتونه چې په هغې کې د متقینو صفات دي، هغه آیاتونه چې په هغې کې په متقینو باندې ثنا او د متقینو خصوصیات پکې ذکر شوي دي، هغه خو ډېر زیات دي.